چې دا چاله دې روپۍ ورکړي دي نو په دې به بیا یادول نه کې چې پلانې روپۍ چې مې درته یاد دي څه ناشنا لوټونه دا رنګ یې همداسې خړ او زیړو نه دا به بیا نه کېم کله 1 روپۍ سړي له ورکړي یو نه خیر دی 100 ورکړي خو زړه وله وچوي ښه نن پلانې بیکار دی او سبا پلانې بیکار دی هغه غریب وایي چې الله بد مې کړي دي او د پلان سره مې بد کړي دي چې ما د خیرات اغسته نه لا یتبعون ما انفقوا منا زبادلې به م نه وي ولا اذى اذى څه ته وایي ذکره عند من لا یرضى عن المنفق علیه چې د داسې چا په مخ کې یادې چې دا چاله چې د خیرات ورکړی دی چې هغه پې خفه کېږي پلاني له مې روپۍ ورکړې جومات کې لګی دی اجره کې لګی دی میله کې لوسپیکر ولګوه نو بیا به ډېر صحیح شي او بس الله دې انفاق صدق ریا کې نه راولي پلاني له مې روپۍ ورکړي طالب له یو 10 روپۍ 100 روپۍ ورکړي د طالب ته غږ کوي طالب هغه روپۍ څه شته که نه لکه تا له څه سټیټ بانک ورکړی خو یو لوټګی دې ورکړی او لوټ به د یو ټوخي څه ختم شوی بس دی زبادنې مه کوه پرې دا ډېر خوشې بیماري او دا د بعضې خلکو الله دې زمونږ د زړونو نه وباسي دا روپۍ چې مو ورکوله ورونو که نه بیخي داسې کوئ چې ير چې بعضې سلف د هغې باره کې راځي چې هغې به د خپلو بچو مخکې چاله صدقه نه ورکوله لکه دا د عمر ابن عبدالعزیز عادت مو د سفیان ثوري عادت مو حسن بصري مو د ډېرو سلفو باره کې دي چا ورته یو ځل وویلې چې دا ولې داسې نه ورکې وایي داسې نه چې دا غریب زما د بچو په مخ کې سپک رانه شي کم رانه شي سبا مې بچي ته چې مړه زما پلار له خیرات ورکړی بلکل به دا شی کوئ نه او دا خص فکرونه دي الله مونږ تربیه کوي ښه داسې کوه داسې کوه الله وایي چې دا کار دې وکړه نه به دې یو خو به دې اجر وي د الله په نزد دویم به یېره د باندې نه وي د عذاب د اور نه دریم به خفه هم نه په دې لګول شوي مال پسې لکه بعضې خلک روپۍ ولګوي بیا ځان ته کنځلې کوي چې دا مې ولې زه به ناشه ومه زه به ناپوهه ومه څه قصه